شیخ رشید وایي د تحریک طالبان پاکستان سخت شرطونه د منلو نه وو. سلام ستړي مه شئ لیدونکو، وخت مو بخیر. پام وکړئ د دې مهال تازه او پاکستان لپاره بد خبر ته، خو له هغې وړاندې زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو هره نوې ویډیو ته او نوی خبر تر تاسو در ورسیږي. د پاکستان کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد وایي له تحریک طالبان پاکستان سره یې ځکه په خبرو کې پرمختګ ونه شو چې غوښتنې یې د منلو وړ نه وې. شیخ رشید دا څرګندونې د جنورۍ پر 22 په اسلام آباد کې خبري غونډې ته په وینا کې کړې دي. نوموړي له وسلوالو پاکستانیو طالبانو یعنې ټي ټي پي سره د ناکامه شویو مذاکراتو په اړه وویل. د ټي ټي پي شرطونه د منلو وړ نه وو. د هغوی سره د افغانستان د طالبانو د لارې مذاکرات کېدل او موږ ته چې افغان طالبانو ته رنګ په ګوته کړي وو، نو هغه شرطونه دومره سخت وو چې د منلو وړ نه وو. هغوی بیا په خپلو کې ورباند مات کړ او بیا موږ هم ورسره په تماس وننیو. فواد چودھری ټي ټي پي او بله هر ډله که د پاکستان آیین نه مني نو جنګ ورسره کوو. شیخ رشید د دې شرطونو وضاحت ونه کړ، خو پاکستاني طالبانو په بیا په خپلو بیانونو کې د شریعت نفاذ او له بنده د خپلو ملګرو خوشي کول غوښتي دي. د پاکستان حکومت د تحریک طالبان پاکستان سره د 2021 کال په نومبر کې د یوې میاشتې لپاره وربند کړی و. دا وربند د ډسمبر په 9 ختم شو. د ډسمبر په 10 تحریک طالبان پاکستان په یوه خبرپاڼه کې وویل چې دوی جنګ بندي ځکه نه غځوي چې د پاکستان پوځ په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی او دا وربند په مهال یې هم د دوی ملګري په نښه کړي دي. په دې اړه پوځ څه نه دي ویلي. پاکستان له هغو طالبانو سره غږیږو چې مذاکرات کول غواړي. بلاول د حکومت لخوا تحریک طالبان پاکستان سره پټې خبرې هغوی ته تسلیمېدو په معنا دی. د تحریک طالبان پاکستان د بریدونو زیاتېدو وجې څه دی؟ شیخ رشید پاکستان ته د ښو بدو طالبانو په فرق پوهیږي. د دې وربند تر نه غځېدو وروسته تحریک طالبان پاکستان خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی. دوی د دې کال په لومړیو ورځو کې د خپلو حملو د معلوماتو په شریکولو سره په یوه خبرپاڼه کې وویل چې په تېر 2021 کال کې په خیبر پښتونخوا، سند او بلوچستان ایالت کې 282 حملې کړي او 902 کسان یې پکې وژلي دي. په ازاد ډول د دې شمیرو تصدیق نه دی شوی، خو د مشهد راډیو راټول کړي معلومات ښایي چې یوازې په شمالي وزیرستان کې تېر کال 143 بېلابېل بریدونه شوي وو چې د ډېرو حملو ذمهواري تحریک طالبان پاکستان یعنې ټي ټي پي منلې وه. شیخ رشید د تحریک طالبان پاکستان د حملو زیاتېدل د تشویش وړ نه بولي. هغه په خبري غونډه کې وویل چې دا ډله د وړو حملو په کولو سره ناکرارۍ جوړول غواړي، خو زیاته یې کړه چې ټولو امنیتي ادارو ته د امنیت ټینګ ساتلو خبرداری جاري شوی دی. تر بیا ښې چارې.